سلامونه دوستانو د کور میډیا له لارې نن زه تاسو ته دا درښیم چې څنګه کولی شو د پاسپورټ تاریخ معلوم کړو. دوستانو اکثره زموږ ملګرو یا هغه افغانانو ورونو چې پاسپورټ ته ثبت نام کړی هغوی په مختلفو ګروپونو کې پوسټونه کړي چې څنګه کولی شو موږ خپل تاریخ معلوم کړو. نو هغه دلته ځینې کسان یا یو قسم تاریخ وي یا بل قسم وي، مطلب پوښتنې ډېرې زیاتې دي او دا پوښتنه هم ما سره مو په همدې خاطر مې خپل هغه کوشش وکړو چې تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم تر څو هغې کې وکوی شو څنګه کولی شو دغه پاسپورټ کم تاریخ چې لیکل شوی دی دا پیدا کړو. د دې لپاره تاسو باید خپل پاسپورټ فورم ته لاړ شئ او هلته دا باید معلوم کړئ چې ستاسو د پاسپورټ هغه تاریخ کوم یو دی. نو کله چې پاسپورټ فورم ډاونلوډ کړئ هلته تاسو ته یو بارکوډ درکوي، تخلص درکوي، اسم یا ولد درکوي، ولدیت درکوي او داسې نور. نو په همدې اساس باندې تاسو کولی شئ چې په بارکوډ برخه کې خپل تاریخ معلوم کړئ. مثلا څنګه یې معلوموئ؟ هغې لپاره تاسو باید بارکوډ مکمل وګورئ، لکه د پینا شروع تر 2 پورې دغه کم عدد چې لیکل شوي دي کې ستاسو د فورم د ثبت نام تاریخ لیکل شوی او همدارنګه ستاسو د زیږېدو تاریخ هم لیکل شوی. دا څنګه پیدا کړو؟ د دې د پیدا کولو لپاره په لاندې ترتیب سره موږ کولی شو پروسیجر مخته بوځو. دغه کس چې ما ورته نن ثبت نام کړی دی د دې د بارکوډ له مخې موږ کولی شو نننی تاریخ پیدا کړو. اولنی 3 عدد چې دي دا نظر کې نه نیسو. 4م او 5م عدد چې دی دا زموږ کال دی، هغه کال چې موږ پکې ثبت نام کړی، یعنی په 2023 کال کې موږ ثبت نام کړی دی. بیا 8م او 9م کم عدد چې دی دا زموږ میاشت دی چې دا 3مه میاشت دی. نو 2023 کال په 3مه میاشت کې چې 03 مطلب دا دی چې 3مه میاشت په دې کې موږ ثبت نام کړی دی. کم چې 8م او 9م عدد دی دا زموږ میاشت ورځ دی، په بخښنې سره ورځ دی. نو په دې معنی چې دې کس په 2023 کال د 3مې میاشتې په 8م تاریخ یعنی نننی تاریخ چې 8م دی ثبت نام کړی دی. په همدې ترتیب موږ کولی شو نور هغه کسان چې ثبت نامونه یې کړي دي د هغوی کم ته وګورئ، کم چې اول، دویم، دریم دا نظر کې نه نیسو. 2023 کال کې چې دی چې د ثبت نام شوی دی دغه 2023 کال د ثبت نام تاریخ دی، 3مه میاشت کې د دې ثبت نام شوی دی او 01 چې دی اول تاریخ باندې د ثبت نام شوی دی. لکه دا فورم چې دی چې دې ته ثبت نام شوی دی په 23م کال د 3مې میاشتې په 5م تاریخ د ثبت نام شوی دی. نو په همدې اساس موږ کولی شو چې ټول هغه تاریخونه پیدا کړو په کوم کې چې موږ ثبت نامونه کړي دي او خلکو ته مو فورمونه لیږلي، یا خپل ثبت نامونه هم کولی شو پیدا کړو. کور میډیا ستاسو خدمت کې دی. لایک، شیر، سبسکرایب او ویډیوګانې دوستانو سره شریک کړئ. نړۍ مننه.